تاسو وګورئ حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ دا یو ډېر سپېڅلی صحابي په اسلام کې تېر سوی د واده په اوله ورځ باندې د خپل کور سره د جهاد دپاره روان سوی او بیا په شهادت رسېدلی دغه حنظله نبي علیه صلات وسلام مجلس کې ناست وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیان کوي د قیامت بیان یا د دنیا یا د هر شي په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي د ده د سترګو به اوښکې راغلې چې د باندې به ووتې بیا به هغه اوښکې نه وي هغه رقم کیفیت به نه و چې پر ده به راغلی یو ورځ یې صحابي ته ووایي زما ډېره سودا بنده ده زه چې کله مسجد نبوي ته ولاړ سم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شروع کړي زما پر بدن باندې یو قسم کیفیت راسي او د سترګو مې بې اختیاره اوښکې ویږي لیکن کله چې د مسجد ته ووځم بیا هغه رقم نه هغه صحابي ورته وایي واسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درته وایي دی چې نبي علیه صلات وسلام ته رانږدې سو بس بغاره یې ولې نافقه حنظله نافقه حنظله حنظله منافق سو حنظله منافق سو حنظله منافق سو د الله رسول څه پېښه ده ولې څه شي دی د ده د سترګو اوښکې بهېږي چې یا رسول الله زما زړه زه دا وایم العیاذ بالله زه منافق یم د الله رسول وجه څه ده وایي یا رسول الله کله چې په مسجد کې کښېنم ستا خبرې اورم پر ما باندې یو داسې حالت را تاري سي چې بدن مې بلکل راسه بېواکه سي او د سترګو مې اوښکې بهېږي لیکن چې د باندې ولاړم بیا هغه رقم حالت نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه ایمان دی دغه ایمان دی چې د الله او د آخرت او د رسول په یاد کې ژاړي او چې کله د هغه یاد ختم سي دی پر خپل حال باندې دا منافقت نه دی ډېره تسلي صحابي ته دا کوم صحابه وه دا نبي علیه صلات وسلام هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مخامخ لیدلی د الله جل جلاله د لورې دا پیغام دی رضی الله عنه ورضوا عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا ډېر جلیل القدر صحابي نبي علیه صلات وسلام د ده د ایمان خواست کړی و الله ته الا اللهم اعز الاسلام الا اسلام تر غلبه ورکړه په دغه دوه کسانو باندې یو ابو جهل و یو عمر فاروق نبي علیه السلام فرمایي چې لو کان بعد نبی لکان عمر الله ته دومره نږدې سړی که زما نه وروسته یو کس نبي راکړی عمر به نبي وایي عمر هغه کس چې په کومه لار به دی روان و شیطان به درې کوڅې و اخوا ته ځینې کړي هغه لار نه راکړه 22 آیاتونه الله د عمر رضی الله عنه پر رای نازل کړي 22 آیات چې د عمر رضی الله عنه خواهش به دا و چې کشکې داسې وایي الله به هغه آیات نازل د عمر خواهش دا و چې کشکې دا پرده شروع سوی الله آیات نازل یعنی قرآن کې 22 ځایه د حضرت عمر رضی الله عنه د خواهش مطابق الله آیاتونه نازل کړي دومره جلیل القدر صحابي هغه د ده د خلافت واقع چې وګورې څومره عدالت یې و د شپې په خپله په کوڅو کې ګرځېدی د بوډۍ واقعه مفتي ته بار بار ویل حضرت عمر رضی الله عنه د شپې روان یو خیمه ده د هغې نه د ماشومانو د چغارې و بغارې اوازونه راوځي حضرت عمر رضی الله عنه غوږ ونیو چې کله یې غوږ ونیوي دا ماشومان ډېر بېتابه ژاړي هلته اور بل دی پر اور باندې یو کوټه غوندې شی پروت یې هغه سره ایښي دا مور یې تسلي ورکوي خو هغه دې پخېږي خو هغه دې پخېږي ودرېږه ودرېږه حضرت عمر رضی الله عنه هغه ځای ور وټکوي اجازه ده ورته ول څه شي دی ول دغه ماشومان مې د لوږې ژاړي نو ول څه شي ورباندې کړی دی ول په تا کټو کې مې ډبرې اچول دي اوبه مې ور اچولي دا ما زه دوی په خطا باسم او زه به د امیر المؤمنین سره د قیامت په ورځ د الله په حضور کې حساب کوم حضرت عمر رضی الله عنه چغه وختل روان شو چې روان شو ولاړ بیت المال ته هلته یې وړه راواخیستل او ستو یې راواخیستې رالی په خپل لاس یې ور ورته بل کړي سره ورجوړ یې کړي کوچنیان یې ماړه کړل کوچنیان پر خندا راغله مره دا ښځې ته وایي کشکې ته امیر المؤمنین وایي وایي نو چې زه امیر المؤمنین ما ته دعا کول ورته وایي خود وایي اوس که زه هغه مخکې نه یې امیر المؤمنین څه ما بخښې ول ما وبخښه زه هغه امیر المؤمنین ستا په حالت باندې زه نه خبره دا عمر وایي که د دریاب پر غاړه د دریاب فرات پر غاړه باندې سپی د تندې مړ سو د قیامت په ورځ به پوښتنې د حضرت عمر رضی الله عنه وسه کېږي دا د عدالت لیکن هغه عمر څه وایي د نبي علیه صلات وسلام یو صحابي دی حضرت حذیفه بن یمان د دې سره د نبي علیه صلات وسلام پټ رازونه ورسره وو د مدینې منورې ټول منافقین یې ورپر ګوته کړي وو چې دا ټول منافقین دي دا سر پام کوه حضرت عمر رضی الله عنه به دا د حذیفه پر اوږه لاس ورکښېښود ای حذیفه یوه خبره ته وکړم ته که نبي علیه السلام خو به زما نوم په منافقینو کې نه دی شوی
خلق د دومره ایمان د دومره تقوا د دومره عدالت د دومره عرص سره باوجوده دی دومره بېچینه دي چې زما آخرت خراب نسي بیا هم د حذیفه پر اوږه لاس ږدي وایي حذیفه چېرته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په منافقینو کې زما نوم نه یاد کړی پر موږ دې الله رحم وکړي اعمال مې ټول د منافقینو یو لیکن بیا هم په زړه کې دا درد نه پیدا کېږي چې په دې خو به زه منافق نه یم هغه اسلام و دا هم اسلام دی هغه پر دا قرآن ایمان راوړی و موږ هم پر دا قرآن ایمان راوړی دی هغه پر هغه نبي ایمان راوړی دی موږ هم پر دغه نبي ایمان راوړی دی لیکن زموږ ایمانونه و هغه ایمانونه و الله دې پر موږ رحم وکړي